د سیاسي مشرانو سره د غني لیدنه هر کی څه کړي او څه فیصله کړي. سلام ستړي مشي له حامد کرزي او ګلبدین حکمتیار پرته تیر ورځ د ولسمشر غني په مشرۍ په هر کې ګڼ سیاسون راټول شوي وو. له سیاسي او جهادي مشرانو سره د ولسمشر اشرف غني په مشورتي غونډه کې د جګړې پر ختمولو او په اساسي قانون کې د تسجیل شوي ارزښتونو پر دفاع ټینګار شوی. د دغې غونډې په اړه خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان د خلکو ارضي تمامیت، نوامسو، ملي بنسټونو، ګډو ارزښتونو، د ښځو حقونو او نورو هغو حقونو او ازادیو دفاع چې په اساسي قانون کې تسجیل شوی د افغانستان اسلامي جمهوري دولت مکلفیت دی او د هر ډول تعرض په وړاندې به د دې ارزښتونو دفاع کوي. په دې غونډه کې سولې ته د افغان حکومت پر ژمنتیا ټینګار شوی او په دې برخه کې د ملي روغې جوړې د عالي شورا او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکچي پلاوي د هڅو ستاینه شوې. په اعلامیه کې راغلي دي چې په دې غونډه کې د ترهګریزو بریدونو او تیرویو پر وړاندې د افغان ځواکونو او ولسي پاڅونونو د مبارزې ستاینه شوې ده. اعلامیه زیاتوي د تروریستي بریدونو او تجاوزونو په مقابل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو میړانه او د ولس ملي بسیج د ستایلو دی. د افغانستان سیاسي او جهادي مشران د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د مشروع دفاع او د دوی په ملاتړ د افغان ولس د بسیج نه یوازې درناوی کوي بلکې په ټول قوت به د افغانانو د دفاع لپاره به د خلکو د لا ډیر بسیج لپاره هلې ځلې وکړي. په هر حال تر دې وړاندې پر افغان حکومت یوه نیوکه دا وه چې د ملي اجماع په برخه کې هڅې پسې دي او په ګډه د یو واحد دریځ په نیولو کې پاتې راغلي دي. خو اوس داسې ښکاري چې افغان حکومت د جمهوریت لوري د دریځ د پیاوړتیا هڅې زیاتې کړې او اوس مهال د ملي روغې جوړې د عالي شورا او ورګمڼۍ دریځ یو دی. په هر حال ځینې خلکو بیا په حامد کرزي او ګلبدین حکمتیار نیوکې کړې. دوی ویلي چې کله د امتیازاتو وخت وي بیا دوی حاضر وي خو کله چې د ودرېدلو وخت وي بیا درک نه لګیږي. خو ځینې بیا دې ناستې اعلامیې ته هم دومره په ښه نظر باندې نه ګوري. دوی وایي دې سیاستونو ته که لږ امتیازات کم او زیات شي بیا سب بیلوي او دومره د باور وړ او د ودرېدو خلک نه دي. په هر حال تاسو دغه موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کمنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بیا چې ستاسو شکر ته راځم بلې بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.